الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الأعراف آية نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. موږ تاسو ویلو د سورته اعراف په دې برخه کې د انبیاو قصص بیانېږي د عبرت په خاطر، او هغه عبرت پکې همدا ده چې کومو کسانو چې د انبیاو دشمني کړي، له انبیاو سره مخالفت کړی، هغوی تباه شوي دي په عذاب کې، او کوم چې هغوی د انبیاو پیروي متابعت کړی، هغوی ته الله تعالی نجات ورکړی په دې دنیا کې. او هذا القیاس په آخرت کې هم همداسې، کوم کسان چې د انبیاو مخالفت دشمني کړي هغوی به په عذاب کې وي، او کوم چې د انبیاو متابعت کړی هغوی ته به الله تعالی جنتونه ورکړي. او دې قصصو کې په دې ټولو کې موږ تاسو ته عبرت مقصود ده چې موږ د دې په قصو کې سوچ وکړو او د دې له حالاتو نه عبرت واخلو. د دنیا په ظاهري زیب و زینت د کافرانو د ګمراهانو په ظاهري خبرو باندې دوکه نشو. الله تعالی فرمایي وإلى مدین اخاهم شعیبا، دا تعلق نسی تر محذوف پورې. وارسلنا الى مدین اخاهم شعیبا، او موږ راولېږل مدین ته اخاهم د دې ورور د دې قومي شعیب علیه السلام. مدین دا د جزیرة العرب شمال پلو ته او د شام جنوب پلو ته. د جزیرة العرب او د تبوک د شام او د بحر قلزم د دې تر مابین دغه منطقې ته مدین وایي. نن سبا هم په همدې نامو باندې دلته ملک ده، آباد ده په همدې نامو مدین. او دا نوم د مدین په نامه ځکه یادېږي، مدین د ابراهیم علیه السلام په زامنو کې یو زوی و. د ابراهیم علیه السلام درې بیبیانې وې، یوه ساره بیبي وه چې له هغې نه اسحاق علیه السلام پیدا شوی و، یو هاجر و چې له هغې نه اسماعیل علیه السلام پیدا شوی و، یوې بله بیبي وه چې له هغې نه دغه مدین او نور زامن پیدا ول. دا مدین په دې منطقه کې آباد و، له دې وجې نه دې منطقې ته مدین وایي. او دا شعیب علیه السلام په خپله د دې مدین په اولاده کې مو، نو مدین دی اصلا د دوی د نیکه نوم و، خو اوس دا د نیکه له وجې دا ټوله منطقه په دې نامو باندې مشهوره سوله. شعیب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راځي، په بچیانو کې راځي. او د دوی قوم چې یو مشرکین ول، د بوتانو عبادت به کول، او بل په مدین کې ځنګلونه ول، په دې ځنګلونو کې به دوی پټ ناست ول چې مسافرین به راغلل
له هغوی نه به مال دولت تالا کول، شوکې به کولې، غلاګانې به کولې. دا بل. او بل به ناست ول په لارو په دې کې که به چا سره پیسې نه وي بیا به ورته ویل واله که چېرته ځې که به هغه ورته ویل دلته دې پیغمبر ته ورځم، شعیب علیه السلام ته ورځم، دی به ورته ویل هغه پیغمبر نه د هغه چا پیغمبر کو، نعوذ بالله من ذلک. غلطې خبرې به ورته کولې، هغه داسې ده او هغه داسې ده او هغه داسې ده، دا خبرې به ورته کولې. نو دا د دې فسادات ول. او بل به معاملاتو کې دوکې کولې. مثال یو شی به په کیلو باندې واخیستل، پاخه سیر باندې، په کچه سیر باندې به خرڅول، په میټر به کپړه واخیستله او په ګز باندې به خرڅوله. ګز خو تر میټر وړه کوي. سړي به ورته ویل دا په څو ده؟ وایي بس دا ماتم په 100 روپۍ راغلی ده، بس تا ته په 100 روپۍ در کوم، ما ته میټر په 100 روپۍ راغلی، 1 روپۍ هم در باندې نه ګټم. چې کله به دې کچلو ګز به پرې راواخیست، هغه ګز خو کم ده، 10 سانتۍ تر وړکی ده تر میټر. داسې به په معاملاتو، په ترازو، په پیمانه، په دې کې به هم له خلکو سره دوکې کولې. نو 4 ګناهونه سو. مشرکان ول، شوکې کولې، د الله له لارې به خلک بندول، او په پیمانه او په ترازو په معاملاتو کې به خلکو سره دوکې کولې. و الی مدین، او راوم لیږل د مدین ښاریې ته اخاهم، د دې ورور. دلته دا اخ په معنا د ورور ده، په معنا د قومي ده، ځکه دی خپله د دغه قوم اوسېدونکی و. دوی ټول د ابراهیم علیه السلام اولاد کې داخل ول. دا د دې ورور څوک و؟ شعیب علیه السلام. قال اویل شعیب علیه السلام ای قوم زما، یا قومی ای قوم ما، اعبدوا الله، عبادت وکئ د الله. دا خبر خو م کړې وه په قرآن کې چې چېرته م اعبدوا الله سي، د الله عبادت کوئ، د الله عبادت په توحید سره کوئ، په یووالي سره کوئ. له الله سره د بل چا عبادت شروع کې دا بیا د الله عبادت نه ده، دې ته بیا شرک وایي. شرک د الله عبادت نه ده. نو ځکه دلته معنا کوو اعبدوا الله، وحدوا الله، د الله تعالی عبادت وکئ په توحید سره. ما لکم، نشته تاسو لره، من اله، خالق، رازق، معبود، غیره، له الله نه سوا بل اله تاسې نه لرئ، بل معبود تاسې نه لرئ، همدا یو الله دی. قد جاءتکم بینة من ربکم، یقینا راغی تاسو ته بینة، واضح دلیل، من ربکم لجانب دی رب دی تاسو. بینة ویلیو دا اسم ده، مشتق ده، ماخوذ ده، لبان یبین بیانا فهو بائن، بان یبین بیان دا وضاحت توای. بینة هغه دلیل توای چې له هغې نه تا مدعا واضحه سي. بینه هغه خبرې توای، بینه هغه شي توای چې ته د خپلې خبرې په هغې سره وضاحت وکې، خپله خبر په هغې سره ښکاره کړې. اوس لکه دا قرآن دا یو بینه ده، واضح دلیل ده. دا د قرآن چې څوک ووایي د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت، د الله تعالی توحید، د شریعت احکام ټول ورته واضح سي. دا د اوس موږ تاسو ته د شریعت ټول احکام واضحه دي. خور پیژنو، مور پیژنو، حلال پیژنو، حرام پیژنو، غلا، زنا، تجارت، بیع، شرع، لمونځ، اودس، روزه، زکات، حج، ټول خبرې راته معلومې دي. دا چا راته معلومې کړي؟ دا دغه قرآن. دې قرآن ته بینه وایي. هر څه یې راته واضحه کړي. زموږ په شریعت کې اوس یوه خبره هم پټه نشته چې څنګه سوال وکړې شریعت به تا ته جواب وکړي، چې څنګه مسله بیان کړې قرآن به درته بیان کړي. داسې دلیل ته دې ته بینه وایي. قد جاءتکم، یقینا راغی تاسو ته، بینة، واضح دلیل، من ربکم، لجانب د رب ستاسو. دا خو د بینې معنا سوه. دلته له بینې نه څه مراد ده؟ په دې کې مفسرینو 2 خبرې کړي. بعضې وایي دلته له بینې نه دلائل مراد دي. شعیب علیه السلام چې د الله په توحید کوم دلایل ویل، دلته عام مراد دي. نو معنا به داسې شي، قد جاءتکم، یقینا راغی تاسو ته، ای زما قومه، بینة، واضح دلایل د توحید، لجانب د رب د تاسو. دا کوم چې زه درته بیانوم، شعیب علیه السلام وایي یقینا آمد به شما ای قوم ما، بینة، دلائل واضح بر توحید، من ربکم، از جانب پروردگار. دا ما ته چې الله کوم واضح دلایل راکړي په توحید، هغه زه تاسو ته وایم، دا درته راغلو. دویم قول ویل دي چې معجزه مراد ده، بینه معجزه. یقینا راغله تاسو ته بینة، واضحه معجزه، من ربکم، لجانب دی رب دی تاسو. واضحه معجزه تاسو ته راغله.
انبیاء سره یوه یوه معجزه هغې خبرې ته وایي چې الله یې خپل نبي ته ورکړي او هغه له عادت نه خلاف یو خبرې هغه په عادت باندې نه جوړېږي، له عادت نه خلاف او د نبي سره چا سره مقابله هغه له مقابلې نه عاجز شي. لکه موسی علیه السلام به امسا خطا کړه، له هغې نه به لوی اژدها جوړ شو، د جادوګرانو پړي مړي هغه به ټول یوه مړی کړل. اوس دا له عادت نه بیخي خلاف ده. لاس به داسې بغل کې دننه کو تخر کې چې بېرته به یې راوایستل، داسې به یې پړق وګل لکه دا بجلي، داسې به ځلېدو مې درخشي دستش چې بېرته به یې په بغل کې دننه کو او به بېرته به یې رڼا ختمه سوه لکه خپل لاس داسې بس. اوس بل چا داسې نه سوی کولی، دې ته معجزه وایي. وایي دلتم لبینتن واضحه معجزه مراد ده. وایي قال یا قوم قد جاءتکم یقینا راغی تاسو ته بینتن واضحه معجزه من ربکم لجانب د رب ستاسو. چې له بینتن چې معجزه واخلې په دې کې بیا د مفسرینو اختلاف ده چې نو د شعیب علیه السلام معجزه و څه شی، دغه معجزه څه شی وه؟ د نورو انبیاو معجزې خو د رانقل دي. د عیسی علیه السلام معجزه امسا وله ید بیضا و، د عیسی علیه السلام معجزه احیاء الموتا و، مړي ته به یې وویل قم باذن الله بحکم الله، هغه به را ژوندی سو. دارنګه د نورو د صالح علیه السلام معجزه هغه اوښه وه، ناقه وه. د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه دا قرآن ده. د شعیب علیه السلام معجزه څه شی وه؟ چې دلته له بینتون چې ته معجزه واخلې، قد جاءتکم یقینا راغی تاسو ته معجزه له جانب د رب ستاسو. په دې کې بیا مفسرین دوه ډلې دي. یو جماعت وایي شعیب علیه السلام ته الله معجزه ورکړې وه خو په قرآن او په احادیثو کې ذکر نه ده راغلی، د دې معجزې تعین نه ده راغلی. یو د شعیب علیه السلام د معجزې تعین نه ده راغلی، دا یو. بعضې مفسرین وایي نه، د ده معجزه هغه امسا وه کوم چې د موسی علیه السلام ته ورکړې وه. موسی علیه السلام په بعضې روایتو کې راځي وایي دا د شعیب علیه السلام زوم و، د شعیب علیه السلام لور صفورا چې په خپل ځای کې بیا وایو هغه صفورا هغه د ده لور وله موسی علیه السلام ته ورپه نکاح کړه او هغه امسا ده ورکړې وله. وایي نو هغه امسا په اول کې د شعیب علیه السلام معجزه وه، بیا چې موسی علیه السلام ته ورکړه بیا د هغه معجزه سوله. شعیب علیه السلام په دغه وخت کې په خپل وطن کې دعوت او تبلیغ سر ته رسولی و، خلک یې په صحیح لاره برابر سوي ول، کفر و شرک هغه ختم شوی و، نو ځکه خپله معجزه هغه ته ورکړه. دا بعضې مفسرین ویل توحید ته دعوت کړل. په دې کې بل فساد دا و چې دوی به پیمانه کې نقصان کول. فاوفو تاسې پوره ورکئ الکیل پیمانه والمیزانه او ترازو. کیل دا پیمانې ته وایي. دا بعضې څیزونه په پیمانه خرڅېږي، لکه دا موږ تاسې دا نن سبا کې لکه دا تیل، پټرول، ډیزل، موبلین دا په لیټر باندې خرڅېږي، 1 لیټر 2 لیټره کواټر نیم کواټر داسې خرڅېږي، دې ته پیمانه وایي. او بعضې څیزونه په تول خرڅېږي چې دې خوا ته تیږه کوي، د دې خوا ته الوګانو ټیپر وریجې واچوي، ترازو اوچت کې، دې ته وزن وایي، ترازو وایي. او هغه چې له مخکې دي هغې ته جامونه جوړ کړي وي، ډرمونه دي جوړ کړي وي، لیټرې کواټرې دي جوړې کړي، بس هغه ور ډوب کې راجګي کې دا د 1 کواټر سو 2 کواټر سو، هغې ته پیمانه وایي. فاوفو نو پوره ورکئ الکیل پیمانه والمیزان ترازو. اوفو دا امر دا لباب د افعالنا، اوفا یوفی ایفاء فهو موفن. پوره ورکئ پیمانه والمیزان ترازو. ولا تبخسو بخسا یبخسو بخسا نقصان کول او نقصان مکوي الناس خلقو لره اشیاءهم د دې په څیزونو کې. ولا تبخسو ځکه ذکر کو چې مخکې کیل او میزان ذکر کو. کیل دا د پیمانې په شیانو کې استعمالیږي، در چیزهای پیمانه‌ای استعمال میشه. میزان در طول کردن په وزن کې استعمالیږي، په تللو کې استعمالیږي. خو بعضې څیزونه خو داسې نه په طول کې راځي نه په وزن کې راځي، لکه اوس کپړه خو نه تلل کېږي او نه پیمانه کېږي، هغه خو په زراع باندې خرڅېږي، مزراعتن و مترانه خرڅېږي، ګزانه خرڅېږي. یا لکه ځمکه په جریب و په مرله خرڅېږي، نه یې طول کېږي او نه یې وزن کېږي. نو الله تعالی دا خبر هم پسې وکړه، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، او مکه موئ له خلکو نه دې څیزونه. که یو شی نه پیمانه کې راتو نه په طول کې راتو، په هغې کې به هم نقصان نه کوي.
کپړه دي خرڅوله، ځمکه دي خرڅوله، نور څیزونه دي خرڅول، موبایلونه دي خرڅول، چې هغه نه تلل کېدو او نه پیمانه کېدو، په هغې کې به هم نقصان نه کوي. او نقصان مه کوئ خلکو سره په څیزونو د دوی کې. ولا تفسدو، او فساد مه کوئ فی الارض په ځمکه کې، بعد اصلاحها پس له اصلاح د ځمکې نه، چې ځمکه جوړه سي، کلاره کلاري راسي، امن و امان راسي، عدل و انصاف راشي، تاسې په هغې ځمکه کې بیا فساد مه کوئ. ذالکم خیر لکم، ذالکم دا د یو الله عبادت کول، ذالکم په دې پیمانه ترازو کې انصاف کول او خلکو تپاشاو کې نقصان نه کول، خیر لکم دا ډېر غوره ده تاسو ته، ان کنتم مؤمنین که چېرته یی تاسو مؤمنان. دوه نصیحت خو ورته وکړو، یو داسې توحید وکړئ او بل داسې معاملاتو کې نقصان مه کوئ، دوکې و چل و فریب مه کوئ. دریم ولا تقعدوا، او مه کینئ بکل صراط په هره لار کې، توعدون چې تاسې خلک ویروئ، او عد یوعد ایعاد باب د افعال ده، چا ویرول ترسانندن. ولا تقعدوا ونشینید بکل صراط به هر را، توعدون در حال کې مردم رمې ترسانید، شوکی کوي، قطاع الطریقې کوي، لارش کوي، په لارو کې له مسافرینو نه پیسې اخلي، دا کار مه کوئ، دا ناروا ده. وتصدون عن سبیل الله من آمن به، وتصدون او تاسې منې کوئ، صد یصد صدن په معنا د منې کول، او تاسې منې کوئ عن سبیل الله، دا یې دې څلرم ناروا و. څلرم دا و چې دی به په لارو کې ناست ول، که به چا سره پیسې میسې نه وې، شوکه به جنې نه کېده، بیا به ورته ویل واله که چېرته روان یې، هغه ویل دا شعیب علیه السلام ته ورځم، هغه پیغمبر ده، ایمان پرې راوړم، هدایت ځینې حاصلوم. د ویل دا کار ونه کړې هغو ته ورنشي، هغه چا پیغمبر، دا خبرې به کولې. وایي دا کار مه کوئ. وتصدون او تاسې منع کوئ عن سبیل الله د الله له لارې نه، من هغه کسان آمن به کوم چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې، وتبغونها عوجا، وتبغون او تاسې غواړئ ها سبیل الله لره عوجا کوږوالی، تاسې د الله لارې ته کوږوالی غواړئ. کافران همیشه کوشش کوي چې هغه د اسلام په لاره کې کوږوالی ولټوي. ډېر کافران په دې کې لګیا دي، د اسلام تاریخ مطالعه کوي، قرآن مطالعه کوي، حدیث مطالعه کوي، اوس په دې کې ټکراو را پیدا کړي، په دې کې اعتراضونه را پیدا کړي، په دې کې سوالونه را پیدا کړي، بیا مسلمانانو ته پیش کړي، هغه له لارې ګمراه کړي. والکه دا کار مه کوئ. وایي وتبغون او تاسې طلبوئ، بغا یبغي بغیا طلب ته وایي، دلته لام محذوف ده. وتبغون لها او تاسې طلبوئ لها سبیل الله لره عوجا کوږوالی. وتبغون شما طلب می کنید، ها لام محذوف اسلام جار. وتبغون لها عوجا شما طلب می کنید برای سبیل الله عوجا کجرا، په دې کې کوږوالی طلبوئ. وذکرو هدایات خلاص شول. اوس ورته وایي او قوم زما، ای د مدین خلکو، د الله نعمتونه یاد کړئ، لږ له ځان سره کینئ، سوچ وکئ کان الله په تاسې څومره انعام کړی. وذکرو یاد کړئ اذ کنتم قلیلا، کله چې تاسې لږ وئ، دی په اول کې ټول 100,000 کسان ول، په دې ټول مدین کې 100,000 کسان ول، وروسته په لکونو خلک سول، ډېر شول. یاد کړئ هغه وخت اذ کنتم قلیلا، کله چې وئ تاسې لږ، فکثرکم الله تعالی ډېر کړئ، کثر یکثر تکثیرا ډېرول. وانظروا دا اوس د عبرت یو سبق ورته وایي، سواله که لږ خو شاوخوا سوچ وکئ کان هلته ورسئ، صدوم قریه ته وګورئ، د لوط علیه السلام قوم تباه شو. له تاسې نه جنوب پلو عادیانو ته وګورئ، سمودیانو ته وګورئ، تباه شول. لږ په دې حالت کې سړی سوچ وکړي کان. وانظروا او وګورئ کیف کان، ببینید کیف کان څنګه و، عاقبت المفسدین، عاقبت انجام المفسدین د فساد کارانو، وګورئ څنګه و. اخو معلومه خبره ده صفا خراب ول، نقصانی و. موږ تاسې په دې کم عمر کې د مفسدینو حالت ولیدل، د روسانو څه حالت شو، د کمونستانو څه حالت شو، دا نږدې اوس د امریکایانو څه حالت ده، کوم خلک چې امریکایانو سره ملګري دي د هغو څه حالت ده. خو هلکه له دې نه خو اوس عبرت اخیستل پکار دي کان. هسې ولې خو دا سر خو د ماغزه خو دي د همدې لپاره چې په دې سړی سوچ وکړي،
یا دا غټې غټې کیسې خو پرېږده، په دا خپل کور کلي کې شاوخوا ته وګوره، محله کې چې څوک فساد کوي، ناروا کوي، بس قتلونه کوي، دشمنیانې کوي، د هغو څه حالي څه حالي خوار له کوره رسي راوتی، چې کله دی راوځي بچی راوځي بیا یې درس جنې جګ کړی. او ښه خلک نیکان صالحان چې خپل کار ته کار وایي، بس سار لاړ سي خواري مزدوري پسې بېګا راسي، نه ویری نه ترسي نه بلي نه دشمني نه دای. وانظروا وګورئ کیف کان څنګه د عاقبت انجام المفسدین د فسادکارانو. وان کان طائفة او که چېرته و یو ډله منکم د تاسو آمنو، دا په اخر کې داسې ورته وایي که په تاسو کې یو ډلې ایمان راوړ مؤمنان ول او بله ډله کافران ول، دا مؤمنان خو غریبان تاسې ولې تنګوئ؟ پرېږدئ که نه، نتیجې ته ګورئ چې الله له دوی سره څه کوي او له تاسې سره څه کوي. وان کان طائفة او که چېرته یو ډله منکم د تاسو نه آمنو ایمان راوړي بالذي په هغه دین باندې ارسلت به چې زه په هغې باندې را لېږل شوی یم، وطائفة لم یؤمنو او یو ډله ایمان را نه وړي، فاصبروا نو تاسې مؤمنانو سره لانجې مه کوئ، صبر وکړئ، حتی یحکم الله بیننا تر څو الله فیصله وکړي موږ تاسې منځ کې، وهو خیر الحاکمین الله تعالی بهترین فیصله کوونکی دی. تر دې چې پورې بس ده. له دې آیاتونو نه معلوم سو چې انبیا دا همیشه توحید ته او اصلاح ته معاملات سے روغ جوړ کې، بیع شرا خرید فروخت دا روغ جوړ کې، او بل چې د الله له لارې نه څوک بند نه کړي، د الله له لارې نه، او بل د الله په دین کې به کوږوالی نه لټوي، عیوب به نه لټوي، اعتراضات به نه پکې جوړوي. دغه د انبیاو دعوت ته دا د انبیاو طریقه ده. له فساد نه خلک منی کوي. اهل دین چېرته فساد نه راوړي، اهل دین چېرته فساد نه جوړوي، بلکې هغه فساد ختموي. دا د انبیاو او د مؤمنانو طریقه ده. بالعکس کافران فساد جوړوي، کافران په دې دین کې کوږوالی غواړي، کافران غواړي چې خلک د الله له دین چې منیسي او په ځمکه کې فساد راسي، شر راسي، اوبه خړوي چې تر څو خپل مایان پکې ونیسي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کې، که څه زیادت و نقصان شوی یا الله ته موږ ته معافي وکړي. یا الله په قرآن باندې مړونه روښانه کې، د قرآن علوم نصیب کې. یا الله اعمالم قرآن باندې جوړ کې، ملکونه وطنونه په قرآن راته جوړ کې. یا الله معاملاتم صفا ستره کې، معاملاتو کې له غدر له دوکې له چلو له فریب نه وساتې. یا الله د تا د دین خدمت هم نصیب کې، خدمات هم قبول کې. یا الله لغو کسانو نه مه ګرځوې چې کوم په ځمکه کې شر و فساد غواړي. یا الله اسلامي ملکونو کې امن و امان راولې. یا الله کوم کافران یهود نصارا هندوان وغیره سے اسلامي ملکونو ته غلطې ارادې لري، یا الله ته تباه برباد نیست و نابود کې. یا الله اسلامي ملکونه مسلمانان په خپل حفظ و امان کې وساتي. یا الله کوم کسان چې مسلمانانو منځ کې شر و فساد غواړي، یا الله ته تباه برباد کې. د مجاهدینو د اسلام حافظ و ناصر شي، بندیان د اسلام په خیر و عافیت سره یا الله کورونو ته راولي، خپلوان دوستان په دې پراتلو خوشحاله کې. یا الله موږ یو ملګری وو، دا ډېر وخت دی درس ویل، نن ولاړ افغانستان ته جهاد لپاره، دعا مطالبه یې کړې. دعا وکړئ الله تعالی د حافظ ناصر مددگار شي، الله دې ټولو مجاهدینو حافظ ناصر مددگار شي. یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي، په هره لاره کې وي، مالی وي جاني وي، دعاګانې کوي، اخلاص ورسره لري، ته حافظ ناصر مددگار شي، په مال په اولاد په عمر کې خیر و برکت واچوي. بچیان لورګانې ټول زموږ نیکان صالحان د دین خادمان کې. وصلی الله تعالی علی خیر.